اوس دلته حکومت بدل شوی دی زما دا غږ اوري دا نوی حکومت چې په دې صوبه کې راغلی دی د دې وزیر اعلی ته زه درخواست کوم د جومات د دې محراب او د منبر نه ورته عرض کوم چې جناب عالی وزیر اعلی صاحب زمونږ روجې مه خرابوه په خپل هم یو مسلمان یو پښتون یو قبایلي خپل هم مه خرابوه ستانه زمونږ ته توقع شته ستا د ایمان او د غیرت نه چې ته به زمونږ روجه او اختر یو کې موږ به د دې بې اتفاقۍ نه بچ کې او زمونږ روجه د سعودي عرب سره اعلان کړه. عزتمندو روجه را روانه ده خو پیښه دا ده چې دا رمضان او دا روجه ونیسو د چا سره روجه د چا سره ونیسو یو لویه حادثه یو لویه پریشانی یو لوی غم په موږ اوس دا پروت دی چې روجه به د سعودي عرب سره نیسم که د پاکستان د پنجاب سره به نیسم که د KPK د دې صوبې سره به نیسم په الله مې دې قسم چې یو هفته زم په دې سوچ کوم چې یا الله موږ د روجې دپاره کومه ورځ اعلان کړو د دې تراوو د شروع کولو کومه ورځ اعلان کړو موږ مسلمانان خو په داسې غم اخته شو چې ملک یوي د پنجاب د خپله روجه وي او د پښتنو د KPK د خپله روجه چلیږي موږ د کلمې ویونکي لا اله الا الله ویونکي زمونږ اختري خو زما د پنجاب د ورونو روجه وي د هغه چې اختري زما د اختر دویمه ورځي. عزتمندو د سلفو د تابعینو په زمانه کې په دې مسله کې اختلاف و چې هر بلد هر خار د دې لیدل به ځان له ځان لئ که نه د یو ځای د لیدلو د میاشت لیدل به د ټولې دنیا دپاره کافي وي. بعضې علماو به ویلې چې نه هر خار به خپل لیدل کوي خار معنا ملک رقبه. بعضې علماو به ویلې چې نه په مشرق کې چا ولیدله د مغرب خلکو باندې روجه فرض کیږي که مشرق کې د اختر میاشت راوخته په ټوله دنیا به اختري. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغه مذهب او رایم دا ده چې د دنیا په هر ګوټ کې چا میاشت د رمضان ولیده ټول به روجه کوي که چا د اختر او د شوال میاشت ولیده روجې به ماتئ اختر به اعلانوي. دا خبره ځکه کوم چې دلته حنفي مسلمانان لږ زموږ نه ډېر دي جماعتونه او علما یې ډېر دي خو د امام صاحب د خپل امام خبرې ته نه ګوري د خپل امام خبره غورځوي او ماتئ. سعودي عرب به میاشت لیدلي زما د دې ځای مسلمان به بوزه ګرځي ولې دا د سعودي میاشت ده سعودي خپله نه ده جوړه کړې. پخوا که دا اختلاف چلیده نن ځکه نه چلیږي چې دنیا ته ګلوبلایزیشن وایي ټوله دنیا انټرنیشنل ګلوبل ویلج ته جوړ شه یو عالمي یو کلی ته جوړ دی ټول. دا د کلي په مثال شوه په سعودي عرب کې چې راوخیږي تا ته به لایو ډایرکټ مباشر به درته ښیي فاصلې ختمې شوې هلته به چې میاشت راوختله سیکنډ پس به دلته خبر راشي چې سعودي عرب کې راوخته او زمونږ او د سعودي عرب فاصله څومره ده 2 ګنټې دلته 12 بجې وي هلته به 10 بجې وي فاصله د هغه ملکونو معتبره چې هلته ورځ او دلته شپه وي یا دلته ورځ وي او هلته شپه وي
24 غنټې فاصله وي هله به معتبر وي چې نن دلته د جمعې ورځ وي او په سعودي عرب کې لا جمعرات وي نو هله به فاصله معتبره وي دا نیمه غنټه فاصله خو زما او د کراچۍ هم شته که نه دا 15 منټه خو زمونږ او د لاهور هم شته د سیالکوټ سره هم زمونږ شته د بلوچستان سره هم زمونږ نیمه غنټه فاصله شته دا خو یو ملک دی که دا خطونه دا کرښې چا جوړې کړي دي دا خو انګریزانو جوړې کړي دي چې دا ملک جدا او دا جدا بله واوره افغانستان تا سره بارډر باندې پروت دی په سوونه کیلومتره دی د هغه سره بارډر دی غلام خان وایه تورخم وایه چمن وایه فلان وایه باجوړ وایه مومند وایه په هر ځای کې دی ورسره بارډر دی افغانستان کې روجۍ ولې هغه سعودي عرب ته ګوري ستا او د ده اوس فاصله څومره ده فاصله دې نشته دا په یو ملک او په یو خار حساب دی دا یو خار دی دا یو وطن دی انګریز پکې کرښه اچولې ده ډیورن لاین دا خو چا جوړ کړی دی هلته روجه ده بیا هم ته روجه نه ولې نه روجه کېږي زما مسلمان ورور موږ شاهدان موږ لیدلي دي په دې ملک کې خلک روجه ځکه نه نیسي د سعودي عرب سره واه واه که نوم یې یادیا او نوم یې یاد کړي نو بیا د ته خطره جوړوي دا ځانونه چې وهي په چړو باندې ماتمیان وایي نوم بېنالي موږ ته وایي په نوم یې پابندي ده دا دومره نجس خلک دي وایي دا ګنده نوم په دې پاک ځای کې مه یادوئ د دې مردارانو د سعودي عرب په عقیده دشمني ده او دلته دا خلک زورور دي نو دوی به خامخا د سعودي عرب سره دشمني کوي چې هلته روجه وه دوی وایي زموږ به روجه نه وي چې هلته اختر و دوی به وایي زموږ به روجه وي د هغه دشمنۍ زور دې ځای ته راورسېد زما مسلمان وروره دنیا بیا سعودي عرب ټوله دنیا هغه سره روجه نیسي په ټوله دنیا کې دا یو ملک او یو د هندوستان او یو د ایران دا درې ملکونه دي چې دا سعودي عرب ته وایي چې نه زمونږ مخ مې د مشرق په لوري او ټوله دنیا وایي مخ مې د کعبې شریفې په لوري دا درې ملکونه دی بل طرف ته ودرېږي نو خپلې روجې مه خرابوئ مشران دلته ناست دي ستاسو د ټولو تجربه شته رمضان چې چا د سعودي عرب سره روجه نیولې ده او روجې هم پوره شوي دي او صحیح شوي دي او چې چا د پنجاب سره کلم نیولې ده نو روجې نیمګړې هم راغلي دي او سبا له میاشت دومره ولاړی زمونږ مفتي صاحب چې کم په کراچۍ کې ناست و د هلال کمیټۍ مشر خلکو ته لال کمیټۍ وایي لال صحیح ده هسې سره کمیټي ده نوره پته نه لګي د هلال کمیټۍ مشر ته د دې صوبې نه ټلیفونونه ورتلل چې جی شهادت در کوم ګواهي در کوم میاشت مو لیدلې ده اخر د ټلیفون تارونه کټ کړه پښتانه اسلام دا ژبې نه مني خو هغوی دا وایي چې ته چا مسلمان کړی ستا شهادت لا چا راوستی دی ته لاس وکړې چې ته به شهادت ورکې اوس دلته حکومت بدل شوی دی زما دا غږ اوري دا نوی حکومت چې په دې صوبه کې راغلی دی د دې وزیر اعلی ته زه درخواست کوم د جومات د دې محراب او د منبر نه ورته عرض کوم چې جناب عالی وزیر اعلی صاحب زمونږ روجې مه خرابوه په خپل هم یو مسلمان یو پښتون یو قبایلي خپل هم مه خرابوه ستا نه زمونږ ته توقع شته ستا د ایمان او د غیرت نه چې ته به زمونږ روجه او اختر یو کې موږ به د دې بې اتفاقۍ نه بچ کې او زمونږ روجه د سعودي عرب سره اعلان کړه الله به تعالی اجر درکړي الله به عزت درکړي الله به مقام درکړي بې اتفاقۍ به ختم شي پنجاب مې مرور دی بلوچ مې مرور دی سندھ مې مرور دی هغه به ما ته وګوري
چې د دې صوبې حکومت اعلان وکړ کېدای شي هغه هم راپسې نیت وتړي هغه هم راپسې اقتدا وکړي که ویې نه کړله راځي د ورونو په منځ کې اختلاف هغه ورور دې وروسته شي خو زه خپلې قبلې ته ګورم زه خپلې کعبې ته ګورم نو روژه به کله چې کله د سعودي عرب روژه وه زما اصول دا دي زما طریقه دا ده چا باندې لازمه کومه نه که سعودي کې روژه وه زه ورسره روژه نیسم چې سعودي کې اختري زه اختر کوم دقه مې اصول دي ستاسو خپله خوښه ده که د سعودي عرب سره روژه نیسئ که د پنجاب سره نیسئ دواړه روژې به صحیح وي انشاء الله خو افضله او غوره او د روژې غم او درد که د چا سره د سعودي عرب سره د روژه ونیسي